بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسې تقریبا په ورډ پروګرام کې د ټیبل د اضافه کولو طریقې ویلې وې. په څو طریقو سره یا له څو لارو څخه کولی شو موږ تاسې د ورډ پروګرام صفحې ته یو ټیبل اضافه کړو او بیا مو په ورډ پروګرام کې د ټیبل مربوط ډیزاین مینو او لیاوټ مینو باندې څه ناڅه کار وکړئ. لومړی راځو دلته به یو لیکنه ولیکو، له هغه څخه وروسته دلته به یو ټیبل اضافه کړو. د ټیبل کمانډ به راخلاص کړو. هر څو راګانې او کالمونه چې موږ تاسې دلې انتخاب کړو په هماغه اندازه باندې یو ټیبل اضافه کیږي. هر وخت چې ټیبل صفحې ته اضافه سئ په ټیبل باندې کلیک وکړو. دلته په مینو بار کې یو ډیزاین په نامه باندې یو مینو فعاله کیږي او د لیاوټ مینو په نامه باندې فعاله کیږي. تېره ورځ موږ تاسې ډیزاین مینو باندې کار وکړئ، انشاءالله ورسره پوه سوي یو. او اوس راځو پر لیاوټ مینو باندې کار کوو. په لیاوټ مینو کې هم ټیبل پارټ او ډرا پارټ دا دواړه مو ویلي وو. راځو اوس پر را انټ کالم باندې کار کوو. را انټ کالم کې کولی شو په انتخاب شوي ټیبل کې هر څونه راګانې یا کالمونه چې مو انتخاب کړو په هغه اندازه باندې پورته یا کښته یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته کولی شو کالمونه یا راګانې اضافه کړو. لومړی دلته به مثال موږ تاسې که چیرې غواړئ چې په دې ټیبل کې نورې راګانې اضافه کړو، دلته به یو ساده ټیبل جوړ کړو په دې شکل باندې. وبخښئ، لومړی باید سم منظم ټیبل اضافه کړو. مثال نوم، شماره، نوم د پلار نوم او دند، دا ټیبل به اضافه کړو په دې شکل باندې. دلته به ولیکو شماره. شماره سوه، دا یو کالم به د شمارې لپاره انتخاب کړو، دا بل کالم به د نامه لپاره او دا د پلار نامه لپاره او دا بل کالم به د دندې یا وظیفې لپاره انتخاب کړو. او دلته به پسې ولیکو مثال دا ټیبل به یو وارې داسې انتخاب کړو. اوس ګوره موږ ستاسو کلیک په یو سیل کې وکړو، دا کرسر چپ طرف ته راته راکوي. او که چیرې غواړئ چې مثال لیکنه دې له سنټر څخه ولیکل سي، دلته به ټول ټیبل یو وارې انتخاب کړو. او په الاینمنټ کې اوس ګوره په لیاوټ مینو کې دا انشاءالله وایو په الاینمنټ کې به دلته موږ تاسې الاین سنټر ورته انتخاب کړو. داسې مو انتخاب کړئ، هر وخت په یو سیل کې کلیک وکړو هغه لیکنه به له سنټر څخه شروع کېږي په هغه سیل کې. نو به دلته ولیکو مثال شماره، نوم د پلار نوم او دند. له هغه څخه وروسته دلته باید موږ تاسې شمارې واخلو، مثال 1 2 3 تر پایه پورې هر څو نومونه چې موږ تاسې د ټیبل کې اضافه کوو په هغه اندازه باندې شمارې اخلو. نو دلته اوس موږ تاسې یوه را لرو، یعنې یو نوم کولی شو ورته اضافه کړو. که چیرې غواړئ چې نور نومونه هم ورته اضافه کړي یا نور راګانې ورته اضافه کړي، د دې لپاره موږ تاسې دلته څو کمانډ لرو. یو انزرټ ایبو، پورته د دې انتخاب شوي را څخه پورته یو بله را اضافه کول په دې شکل باندې. او که چیرې دلته راسو انزرټ بلو ورته کلیک کړو، موږ وایي له دې انتخاب شوي را څخه کښته نورې راګانې اضافه کړه. په دې شکل باندې کولی شو موږ تاسې نور راګانې ورته اضافه کړو. که چیرې انزرټ ایبو ورته کلیک کړو پورته یو را اضافه کوي، او که چیرې انزرټ بلو ورته کلیک کړو له انتخاب شوي را څخه کښته یو راته اضافه کوي. اوس په دې ترتیب باندې موږ تاسې دلته کولی شو ایډیټ کې وکړو یا نومونه ورته اضافه کړو. دلته به یو وارې شمارې ورته ورکړو په دې شکل باندې. له هغه څخه وروسته راځو اوس مثال دغه د سر راکړه. چیرې غواړئ چې مثال د سر عنوان باید لږ مرایه هم غټه وي او نومونه هم بولډ وي، یا مثال سایز یې غټ وي. د دې لپاره دغه را به ټوله داسې انتخاب کړو او دلته به هم ته راسو، په هم کې به موږ تاسې د دې نومونو لپاره سایز ورته غټ کړو په خپله هغه اندازه باندې چې دا د نومونو سایز غټېږي، دا د لیکنې سایز غټېږي، په هغه اندازه باندې د را سایز هم راته غټوي. له هغه څخه وروسته اوس مثال دلته که چیرې غواړئ چې دا نومونه ورته اضافه کړي او د دې نومونو د لیکلو لپاره خو دا راګانې څه ناڅه کوچنۍ دي. که چیرې غواړئ چې دا راګانو سایز هم ورته غټ کړي، لیاوټ مینو ته راځو. په لیاوټ مینو کې اوس ګورو موږ تاسې دلته هایټ ده، یعنې دلته کولی شي د را لپاره
یو پراخوالی ورکړي، یا مثال د را لپاره سایز ورته انتخاب کړي، د کالم لپاره هم کولی شي دلته سایز ورته انتخاب کړي په دې شکل باندې. دا به بیرته کنټرول زیډ کو، د را لپاره به موږ تاسې دلته یو اندازه ورته واخلو. له هغه څخه وروسته اوس مثال احمد د پلار نوم یې چې ده د پلار نوم محمود او دنده انجینر. همدا رقم په ترتیب سره کولی شو تر پایه پورې داسې ایډیټ کې وکړو، یا نومونه ورته اضافه کړو. بل کمانډ موږ تاسې په را انټ کالم کې لرو انزرټ لیفټ، چپ طرف ته یو کالم اضافه کول. اوس که چیرې غواړئ دلته یو بل کالم ورته اضافه کړي، اوس مثال شماره سوله نوم د پلار نوم دنده، له هغه څخه وروسته کتنې دلته ورته اضافه کوي، یا مثال ټلیفون شماره ورته اضافه کوي. یو بل کالم ته مثال ضرورت پیدا شي، کولی شي دلته دا یو کالم انتخاب کړي، له دې کالم څخه وروسته موږ وایو چپ طرف ته یو بل کالم اضافه کړه. په دې شکل باندې کولی شو موږ تاسې یو بل کالم واخلو او دلې بیا لیکنې کې ولیکو. اوس مثال دلته ورته لیکو فون شماره، داسې ورته ولیکئ. په دې ترتیب سره بیا کولی شي له دې لارې یا له دې طریقې څخه دلته موږ تاسې د پوینټر ورته ورنږدې کړو دغه بارډر ته، د ټیبل بارډر ته. دلته چې دغه د ویکټورو علامه ځان ته غوره کړي پوینټر، له هغه څخه وروسته کلیک ورباندې وکړو، د دې ویکټور په واسطه باندې یا د دې موس د کشولو په واسطه باندې کولی شو دغه کالم ورته پراخ کړو یا سایز ورته غټ کړو. دلته کولی شي بیا شماره ورته ولیکي، او شماره خو نو په کوچني کالم کې نه ځایېږي. او بل انزرټ رایټ، ښي طرف ته یو بل کالم اضافه کول. که چیرې غواړئ چې له دغه انتخاب شوي کالم څخه ښي طرف ته یو کالم اضافه کړي، بیا انزرټ رایټ ورته کلیک کوو تر څو پورې ښي طرف ته یو کالم اضافه کړي. مقصد دلته چې هر کالم موږ تاسې انتخاب کړئ، له هغه کالم څخه مثال چپ طرف ته یا ښي طرف ته که غواړئ چې یو کالم اضافه کړي، له دې دوو کمانډونو څخه کولی شو استفاده وکړو. بل کمانډ د پلیاوټ مینو کې د میرج سیل په نامه باندې، میرج سیل یو څو خانې سره ګډول. اوس که چیرې غواړو چې مثال دلته موږ تاسې یو څو خانې سره ګډې کړو په دې ترتیب باندې، په دې شکل باندې دلته به یو څو خانې انتخاب کړو، څو سیل به انتخاب کړو، له هغه وروسته دا کمانډ راته باله کېږي. یعنې د دې کمانډ په واسطه کولی شو چې هر څومره خانې موږ تاسې انتخاب کړي وي، سلیکټ کړي وي، له هغه څخه وروسته میرج سیل کمانډ ورته کلیک کړو، د هغه په واسطه کولی شو موږ تاسې هغه له څو خانو څخه یوه خانه جوړ کړو یا هغه ټولې سره میرج سره ګډې کړو. او که غواړئ چې بیرته دغه خانې په برخو باندې تقسیم کړي، په برخو یې وویشئ، سپلیټ سیل څخه بیا کولی شو استفاده وکړو. اوس ګوره دلته بیا راته راکوي نمبر آف کالم، یا د کالمونو تعداد باید څومره وي. په دې سیل کې چې موږ کلیک کړی دی، موږ وایو د دې کالمونو تعداد باید یو کالم، او نمبر آف را د راګانو تعداد یې څو ده، 1 2 3 4 5 5 راګانې باید کې جوړې شي تر څو پورې چې بیرته په پخواني شکل باندې ترتیب شي. له هغه څخه وروسته بیا وکې کوو، په هماغه شکل باندې بیرته کولی شو دغه ټیبل لاسته راوړو یا دا خانې بیرته په برخو باندې وویشو. یعنې د میرج سیل له لارې کولی شو څو انتخاب شوي خانې سره ګډې کړو، او د سپلیټ سیل له لارې کولی شو یوه خانه په برخو باندې تقسیم کړو. اوس که چیرې غواړئ چې په دې کالم کې دوې راګانې جوړې کړي یا 2 کالمه جوړ کړي، بیا سپلیټ سیل ته راځو، پر دې باندې کلیک کوو. اوس مثال باید 2 کالم کې جوړ کړی شي، او چې بل ورته اضافه شي، مثال 3 راګانې ورته اضافه شي، له هغه وروسته یې اوکې کوو. اوس ګوره یو کالم راته راکوي او 3 راګانې پکښې جوړې شوې، یوه را دا شوه، یوه دا شوه او بله دا شوه. یعنې په هر شکل باندې که چیرې غواړو چې موږ تاسې یو خانه په برخو باندې تقسیم کړو یا سره ګډې کړو، څو خانې له دې 2 کمانډونو څخه استفاده کړو. میرج سیل څو خانې سره ګډول، او سپلیټ سیل یوه خانه په څو برخو باندې تقسیمول. بل کمانډ د سپلیټ ټیبل. سپلیټ ټیبل یعنې که چیرې غواړئ چې یو ټیبل په 2 برخو تقسیم کړي یا یو ټیبل 2 ټوټې کې، مثال دلته چې کلیک وکړو، له دې څخه وروسته چې کومه برخه د دې ټیبل هغه جلا راته راکوي، او دا پورته چې کومه برخه ده هغه بیا جلا راته راکوي. سپلیټ ټیبل باندې کلیک کوو، دا ټیبل په 2 برخو باندې راته تقسیموي. یعنې داسې مثال لري لکه اوس موږ تاسې 2 ټیبل اضافه کړي دي. که چیرې غواړئ چې یو ټیبل په 2 برخو تقسیم کړي، بیا سپلیټ ټیبل څخه استفاده کوو. اوټوپیټ ته راځو، په اوټوپیټ کې لیکلي دي اوټوپیټ کنټینټ. اوس مثال دلته موږ تاسې دا ټیبل داسې انتخاب کړو، له هغه وروسته راسو اوټوپیټ کنټینټ ورته انتخاب کړو.
بیا دغه ټیبل د لیکنې مطابق راته راکوي، یعنی هر سیل کې چې لیکنه هر څومره سایز ولري یا هر څومره لیکنه لیکل شوې وي د لیکنې مطابق موږ تاسو ته هر کالم راته راکوي. او که چیرې دلته دا کمانډ ورته انتخاب کو اوټو فټ وینډو ورته کلیک کو بیا د دې وینډو مطابق دغه ټیبل راته راکوي. یو اوټو فټ کانټینټ او فکس ویډیټ کلم دواړه ان شاء الله دا چندانې فرق نه سره لري. بل اوټو فټ وینډو که چیرې دا ورته انتخاب کو دا بیا د صفحې مطابق دغه ټول مکمل ټیبل راته راکوي. او که چیرې اوس مثال دلته موږ تاسې یو کالم کوچنی وي یو کالم غټ وي نه په دې شکل باندې که غواړئ ټول کالمونه په یوه اندازه کې بیا د یو بل کمانډ لرو د ډیسټریبیوټ کالم په نامه باندې ده. ډیسټریبیوټ کالم یعنی ټول کالمونه په یوه اندازه راته راکول. اوس موږ تاسې لیکنه کې لیکلې ده په دې ترتیب باندې په دې شکل باندې دغه کې ایډیټ نه کېږي. یا که چیرې دا لیکنه ځینې خرابه کړو اوس که چیرې غواړئ چې دغه کالمونه ټول په یوه اندازه کې دا به هم ورته سپلیټ سیل کو یو کالم دې کو او 15 راګانې دې کو مرج سیل بپاره او لومړی باید مرج سي دا خانې له هغه وروسته باید په برخو تقسیم کړلی سي. ښه اوس راځو دلته کلیک کوو سپلیټ سیل ته راځو یو کالم اخو او څو راګانې ورته ورکوو 15 راګانې ورته ورکوو. ښه بیرته ما کالم په پخواني شکل کوي. دلته که چیرې دا ټیبل ټول انتخاب کو او ډیسټریبیوټ کالم ورته کلیک کوو اوس ګوره هر څومره چې هغه موږ تاسې ایډیټ کې کړي یا کالمونه مثال کوچني کړي وي یا غټ کړي وي یعنی غیر منظم سایز ورته ورکړل سوی وي. که چیرې غواړئ ټول کالمونه منظم په صفحه کې راولي یعنی یو تر بل نه کوچنی وي نه غټ وي هغه له دې کمانډ څخه کولی شو استفاده وکړو. اوس مثال موږ تاسې داسې ایډیټ کې وکړئ دا یو کالم کوچنی دی یو کالم بیا غټ ده نه. که چیرې غواړئ ټول په یوه اندازه کې بیا ډیسټریبیوټ کالم ورته کلیک کوو تر څو پورې زه بیرته ټول په یوه اندازه راته راکړي. او ویډیټ له لارې کولی شو موږ تاسې په هر کالم کې چې کلیک کړی وي هغه کالم ته سایز ورکړو یعنی فراخوالی ورته ورکړو. او د هایټ بیا د را لپاره استعمالیږي. که چیرې غواړئ چې اوس مثال دا یوه رانه ده دا را باید لږ نوکی سایز یا غټ سي او سایز ډېر ولري تر څو پورې دلته موږ تاسې عنوان کې ولیکو یا نومونه کې ولیکو. نو بیا راځو له دې کمانډ څخه استفاده کوو. د پورته ویکټور په واسطه کولی شو دغه انتخاب سوي راته سي هغه موږ تاسې کلیک کې کړی وي هغې راته پراخوالی ورکړو. او که چیرې دا کښته ویکټور باندې کلیک وکړو بیرته پراخوالی یا سایز یې ورته کمیږي. او ډیسټریبیوټ را دا بیا د ډیسټریبیوټ کالم په شان باندې دنده اجرا کوي. اوس که چیرې موږ تاسې دلته یو را کوچنی کړي وي په دې شکل باندې سایز هم ورته غټ کړی وي یعنی ګوره دلته موږ تاسې که چیرې دا پوینټر دلته بارډر ته ورنږدې کړو د بارډر دغه پوینټر چې دا د ویکټورونو شکل ځان ته غوره کړي یعنی کلیک ورباندې وکړو کولی شو له دې لارې څخه هم یو راته پراخوالی ورکړو یو را غټه کړو یو را کوچنی کړو صحیح ده. له دې طریقې څخه هم کولی شو او دلته خپله هم کولی شو موږ تاسې د دې هایټ له لارې یعنی د پورته ویکټور په واسطه کولی شو راته سایز غټ کو او د کښته ویکټور په واسطه راته کولی شو سایز کوچنی کو. اوس که چیرې مثال دلته موږ تاسې څو راګانو کې ایډیټ کړی وي دا راګانې غیر منظمې وي یوه را کوچنۍ وي یوه را غټه وي نه. که چیرې غواړئ ټولې راګانې منظمې کې په یو شان باندې سي بیا دلته ډیسټریبیوټ را ورته کلیک کوو تر څو پورې ټولې راګانې په یو شان باندې راته راکړي. بل راځو الاینمنټ پارټ ته راځو. په الاینمنټ پارټ کې بیا موږ تاسو ته دلته کولی شو اوس مثال که چیرې دلته په دې یوه سیل کې موږ تاسې لیکنه ولیکو په دې شکل باندې دا لیکنې ته سایز کوچنی کړو. اوس خو دی چندانې سمه نه معلومیږي سایز یې ورته کوچنی بیا کیدای شي سم منظم معلوم شي. ښه اوس خو دلته ګوره په دې یوه سیل کې چې موږ تاسې لیکنه ولیکله دا لیکنه د دې سیل له سنټر څخه لیکل کېږي یعنې په منځ د دې سیل کې لیکل کېږي. دلته اوس ګوره موږ تاسو ته د دې لیکل سوي لیکنې لپاره په دې یوه سیل کې چې لیکلې ده د دې لپاره موقعیت راته ټاکي یعنې ګوره که چیرې الاین ټاپ لیټ ورته انتخاب کړو یعنې دغه لیکنه چې موږ تاسو لیکلې ده دا په دې سیل کې سر طرف ته او چپ طرف ته راکوي. او که چیرې سنټر او لیفټ ورته انتخاب کړو بیا چپ طرف ته منځ کې راته راکوي. او که چیرې دغه ورته انتخاب کړو لیفټ بټن ورته انتخاب کړو بیا په پای د دې سیل کې چپ طرف ته راکوي. یعنې ګوره دا لیکل سوي لیکنې لپاره کولی شو دلته موږ تاسې یو موقعیت غوره کړو یا دا لیکنه مثال په سنټر کې لیکې په ټاپ طرف کې لیکې د یو سیل یا مثال په بټم طرف کې لیکې هر طرف چې ورته کلیک کړو په هغه کوي لیکنه راته راکوي. اوس که چیرې موږ تاسې اوس مثال دلته په دې ټیبل کې دلته لیکنه لیکو نه
دا ګوره ټولې خانې یعنی ګوره دلته موږ تاسې هلته سنټر ورته انتخاب کوئ واره واره که چیرې ستاسو په یاد اوس ګوره په هر سیل کې چې کلیک وکړو دغه سیل له سنټر څخه کولی شو لیکنه ولیکو. اوس که چیرې غواړئ چې مثال دلته دا ټولو سیلونو کې مثال لیکنه لیکو دا باید له ښي طرف څخه ولیکل شي. دا ټول سیلونه به داسې انتخاب کړو دلته بیا چې ورته کلیک وکړو الاین سنټر رایټ تر څو پورې چې لیکنه له ښي طرف څخه ولیکل شي. اوس ګوره په هر سیل کلیک وکړو بیا په هغه سیل کې لیکنه له ښي طرف څخه لیکل کېږي په دې ترتیب باندې. بل ټکس ډایرکشن له لارې کولی شو موږ تاسې هغه لیکنه چې په یو سیل کې لیکلې ده که چیرې هغه افقي ډول باندې په یو سیل کې ځایږي نه هغه بیا کولی شو عمودي شکل ته یې واړوو عمودي ډول ته یعنی په افقي او عمودي شکل باندې کولی شو لیکنه تر وڅرخو واړوو. دلته راځو پر دې باندې کلیک کوو. اوس ګوره ټکس ډایرکشن بیا په دې شکل راته راکوي او که بیا ورته کلیک کوو بیا په دې شکل راته راکوي که بیا ورته کلیک کوو بیا بیرته په افقي ډول باندې لیکل کېږي. بل سیل مارجین ته راځو. سیل مارجین یو خو ګوره د صفحې مارجین ده پیج مارجین ده هغه موږ تاسې تیرو درسونو کې ووایې دغه چار طرف ته چې کومه سپینه خالیګاه ښکاره کېږي دې ته مارجین ویل کېږي دې ته بیا پیج مارجین ویل کېږي. او که چیرې غواړئ چې مثال په دې یوه سیل کې چې موږ تاسې لیکنه لیکلې ده د دې سیل مارجین ورته پراخ یا کم دا لیکنه باید له دې ټیبل سره مثال څومره نږدې سي یا څونه ازاده سي. د دې لپاره بیا موږ تاسې یو بل کمانډ لرو سیل مارجین په نامه. د سیل مارجین سره خلاص کړو. اوس ګوره دلته ټاپ باټم لیفټ رایټ هر طرف ته چار طرف ته کولی شو موږ تاسې اندازه ورته ورکړو یا اندازه ورته ورکړو. اوس که چیرې ټاپ ته ورته مثال اندازه ورته ورکړو موږ وایي دا لیکنه په یو سیل کې موږ تاسې لیکلې ده دا ټاپ طرف له بارډر سره باید څومره مسافه ولري. د دې پورته ویکټور په واسطه کولی شو مسافه ورته زیاته کړو او د کښته ویکټور په واسطه بیرته د مسافه کمیږي. داسې وکړو. اوس ګوره ټاپ طرف ته یا سر طرف ته د دې ټیبل د بارډر او د لیکنې تر منځ مسافه زیاته کړه. که چیرې غواړئ چې نور هم مسافه ورته زیاته کړي دلته کولی شئ مسافه ورته ورکړي. او که چیرې غواړئ چې مثال چپ طرف ته مسافه ورته ورکړي هم کولی شئ یا ښي طرف ته یا بټم طرف ته که غواړئ چې بیرته مسافه ورته کمه کړي یعنې هر طرف ته چار طرفه کولی شو موږ تاسې د په یو سیل کې چې لیکنه لیکلې ده د لیکنې او د دې سیل د بارډر ترمنځ مسافه ورته زیاته کړو یا کمه کړو. بل کمانډ د الو سپیسینګ بټوین سیل دا که چیرې ورته انتخاب کړو دلته کولی شو موږ تاسې په یو ټیبل کې نور سیلونه ورته اضافه کړو په دې شکل باندې یا ښه ډیزایندار ټیبل کولی شو جوړ کړو. او بل که چیرې سیل مارجین را خلاص کړو اوس ګوره دلته بیا مسافه ورته اضافه کولی شو او کمولی شو. دغه وروسته یې وکړو. اوس ګوره مخکې موږ تاسې کوم ټیبل اضافه کړی وو په هغه ټیبل کې په هر سیل کې موږ تاسې نور سیلونه ورته اضافه کړو په دې شکل باندې ښه ډیزایندار ټیبل جوړیږي. او بل اټومیټیک ریسایز ټو فیټ کنټینټ. اوس که چیرې موږ تاسې دلته یو لیکنه لیکو په دې ترتیب باندې په دې شکل باندې دا لیکنه چې هر څومره پراخیږي په هغه اندازه باندې دا کالم هم راته پراخیږي. او که چیرې دلته راشو سیل مارجین ته په دې کې بیا اټومیټیکلی ریسایز ټو فیټ کنټینټ دا ورته انتخاب غیر ټیک مارک کړو. هغه وروسته یې وکړو. بیا چې موږ تاسې دلته لیکنه لیکو دا لیکنه چې هر څومره پراخیږي په هغه اندازه باندې دا کالم نه پراخیږي بلکې را راته پراخیږي یعنې د را سایز ورته غټوي. او که چیرې دلته سیل مارجین ته راشو بیا دا کمانډ ورته انتخاب کړو وکړو بیا په هغه اندازه باندې چې موږ تاسې په یو سیل کې لیکنه لیکلې ده په هغه اندازه باندې هغه کالم راته پراخوي یا راته غټوي. بل کمانډ د سورټ په نامه ده. سورټ معنا ترتیبول. که چیرې غواړئ چې څو نومونه ترتیب کړي له ای څخه تر زیډ پورې یا له زیډ څخه تر ای هغه موږ تاسې د دې لپاره یو کمانډ لرو د سورټ په نامه باندې. اوس که چیرې تاسو فکر کړی وي یو غټ لیست تقریبا 1500 نومونه پکښې کړي دغه 1500 نومونو کې چې موږ تاسې یو نوم لټوو یا پیدا کوو دا ټول نومونه چې ګورو په ډېر وخت ضرورت لري بلکې زموږ تاسې وخت را ضایع کوي. نو د دې لپاره که چیرې غواړئ ټول نومونه ترتیب کړي مثال د محمود نوم باید د میم په حرف کې پیدا کړل شي یا د احمد نوم باید د الف په حرف کې پیدا کړل شي. نو د دې لپاره موږ تاسې دا کمانډ دا سورټ کمانډ استفاده کوو. اوس لومړی راځو دلته به یو څو نومونه ولیکو مثال محمود کریم نسیم سلام ولی احمد خان جان علی احمد ولی خان خان ولی
زبیر احمد، یار محمد، محمد رحیم راته وایست ولیکه ولید خان خیر بیا مې ولیکو. دغه رقم په ترتیب سره کولی شو دا نومونه ولیکو. اوس که چیرې موږ تاسې دا نومونه مثال لیکلي دي، په اول سر کې باید موږ تاسې د احمد راته راکړي، ځکه چې احمد په کوم حرف باندې شروع شوی دی؟ په الف حرف باندې شروع شوی دی. که چیرې غواړئ دا نومونه د الف څخه تر یا پورې ترتیب کې، یعنې اول باید د احمد نوم راته راکړي په اول سر کې، بیا هغه نوم چې مثال له الف څخه وروسته ب ده نه، د ب نومونه راته راکړي. اوس مثال دلته موږ تاسې بل نوم لیکلی وي بریالی، دا به ولیکو. بیا به احسان الله ولیکو. له هغه څخه وروسته دا نومونه ټول داسې انتخاب کړو، داسې مو انتخاب کړل. بیا له هغه څخه وروسته راځو انزر ته. په انزر کې بخښنه غواړم، اوس ګوره دغه سورت کمانډ نو دا د ټیبل مربوط کړو. دلته هم موږ تاسې په هم مینو کې که چیرې ستاسې په یاد وي سورت کمانډ هم درلودی، یعنې له دې لارې څخه هم کولی شو استفاده ځینې وکړو له دې سورت کمانډ څخه. او دلته په انزر کې موږ تاسې یو ټیبل اضافه کړو او بیا په لیوټ مینو کې چې د ټیبل مربوط کېږي هغه مینو، په هغه مینو کې هم کولی شو له دې سورت کمانډ څخه استفاده وکړو. اوس که چیرې مثال دلته په دې سیلونو کې موږ تاسې نومونه لیکلي وي هم کولی شي د دې کمانډ څخه استفاده وکړي. اوس مثال دلته څو کالمو اضافه کړو، البته راګانې څو راګانې چې مې اضافه کړي، له هغه څخه وروسته دا نومونه را اخلو او دلته پیسټ کړو. ښه، اوس وګوره دا نومونه غیر منظم دي. که چیرې غواړئ چې دا نومونه منظم کړي، دا به ټول داسې انتخاب کړو. راځو په لیوټ مینو کې موږ تاسې له دې کمانډ څخه استفاده کوو. اوس دلته ګوره لیکلي دي سورت باید چې غواړئ ترتیب یې کړئ، موږ وایي شپږم کالم غواړئ ترتیب یې کړم، شپږم کالم کې موږ تاسې البته دغه نومونه لیکلي دي. اوس ګوره دا ټیبل موږ تاسې که چې غواړو چې دا د پښتو لیکنې لپاره ترتیب کړو، دلته موږ تاسې یو کمانډ درلودی د پراپرټیز کې رایټ ټو لیفټ، دا که چیرې ورته انتخاب کوو کېږو. اوس ګوره دا نومونه ټول په بېرته شپږم کالم ته راځي، نو دا به له دې ځای څخه کاټ کړو، کنټرول زیډ او دلته بیا پیسټ. ښه، اوس ګوره دلته چې موږ تاسې دا نومونه داسې انتخاب کړل، دا د نومونو کالم مو انتخاب کړئ. سورت ته راځو، پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. اوس ګوره دلته لیکلي دي کالم 1، یعنې سورت باید چې غواړئ چې ترتیب یې کړئ، موږ وایي اول کالم راته ترتیب کړه. په اول کالم کې چې لیکل شوي دي، ټکسټ لري، نمبر لري، ډیټ لري، هر شی چې لري هغه به ورته انتخابوو. اوس موږ تاسې ټکسټ لرو، دغه ټکسټ تر ترتیب کړه اسینډینګ، یعنې له ا څخه تر زیډ پورې غواړئ دا نومونه ترتیب کړئ، یا له الف څخه تر یا پورې، او که ډیسینډینګ ورته انتخاب کړو بیا برعکس ته دي له زیډ څخه تر ا پورې را تر ترتیبوي. یا موږ وایي دغه نومونه له الف څخه تر یا پورې را تر ترتیب کړه، له هغه څخه وروسته بیا اوکې کړو. داسې مو اوکې کوئ. اوس ګوره دلته راځو احسان الله احمد بریالی، ګوره له الف څخه وروسته بیا ب شروع کېږي، د ب نومونه راته راکوي، بیا د جمله، بیا خ ده، دغسې تر پایه پورې تر یا پورې له الف څخه تر یا پورې دا نومونه ترتیبوي. یعنې په اسانۍ سره بیا کولی شو موږ تاسې په 500 شپږ سوه تر زرو نومونو په دې نومونو کې په یو لیست کې په اسانۍ سره یو نوم ولټوو یا پیدا کړو. که چیرې غواړئ چې دا نومونه بیرته د دې برعکس ترتیب کې، بیا ډیسینډینګ ورته انتخابوو، له هغه څخه وروسته بیا اوکې کوو. او که چیرې غواړئ اوس مثال دلته په یو بل کالم کې موږ تاسې لیکنه ولرو، یا تاریخ ډیټ ولرو، یا بل شی ولرو، هغه هم کولی شي ترتیب کې. سورت ته راځو، اوس مثال ګوره دین بای، له هغه څخه وروسته راته ترتیب کړه، دوم کالم راته ترتیب کړه. که چیرې لیکنه نمبر کې لیکلي نمبر انتخابوو، که چیرې ډیټ وي ډیټ انتخابوو، که ټکسټ وي بیا ټکسټ انتخابوو. یعنې بل کالم کولی شي ترتیب کړي، له هغه څخه وروسته یو بل کالم کولی شي ترتیب کړي، یا په دې شکل باندې دغه څو کالم کولی شي له الف څخه تر یا پورې، یا له یا څخه تر الف. یعنې په پښتو کې هم پښتو نومونو کې هم استفاده کولی شي، او په انګلیسي نومونو کې هم استفاده کولی شي. او که چیرې موږ تاسې دلته په ساده صفحه کې لیکنه لیکلې وي، یا نومونه هم ترتیب کړي وي، لیکلي وي، که غواړئ چې دا نومونه ټول ترتیب کړي، بیا موږ تاسې دلته راځو په هم مینو کې له دې سورس څخه استفاده کوو. په دې باندې کلیک وکړو. اوس ګوره دلته لیکلي دي پاراګراف راته ترتیب کړه، ټکسټ کې لیکل شوی دی، دا له ا څخه تر زیډ پورې راته خالي صفحه کې هم نومونه په دې شکل باندې دې کمانډ لارې ترتیب کړو. بل راځو بیرته
داخلیږي و ټیبل ته. په ټیبل کې بیا لیاوټ مینو را خلاصو. په لیاوټ مینو کې یو بل کمانډ ده ریپیټ هیډر را. دا ډیر مهم کمانډ ده ریپیټ هیډر را. د چیش لپاره کارولی سو؟ دا که چیرې اوس مثال موږ تاسې یو غټ لیست ولرو نه، دا نومونه به یې واخیستو. اوس مثال دلته موږ تاسې یو لیست لرو، دا به داسې انتخاب کو او لیاوټ ته به راسو. دلته به انزرټ بلو نور راګانې به ورته اضافه کړو تر څو پورې دا ټیبل نور هم پراخ سي او غټ سي. اوس ګوره تقریبا څو صفحې ونیولې دي؟ ټیبل 5 صفحې نیولې دي. اوس که چیرې موږ تاسې دلته د سر یوه را ولرو یا هیډر را ولرو، مثال دلته م لیکلي وي شماره او نوم د پلار نوم، دا رقم دنده، فون شماره او بل کتنې نه هر شی چې ورته لیکلی شي. اوس ګوره دلته چې موږ تاسې مثال کښته شواسو، دلته چې نومونه لیکو. مثال شماره، د شمارې کالم خو راته معلوم ده، څومره شماره هر څو شماره چې په هغه ترتیب باندې کولی شو شماره ورته ورکړو. له هغه څخه وروسته اوس مثال دلته د نامه کالم هم راته معلومیږي، احمد هم ولیکئ. د پلار د نامه کالم هم راته معلومیږي، نسیم هم ولیکئ. خو دلته بیا دا بل کالم نه راته معلومیږي چې آیا دغه اوس د ټلیفون د شمارې کالم ده او که د دندې یا د وظیفې د لیکلو کالم ده. په دې کې بیا موږ تاسې ګډوډېږو سره، یعنې کولی شو موږ تاسې دا ټیبل غلط جوړ کړو یا بې نظمه جوړ کړو. نو د دې لپاره بیا مهمه ده چې موږ تاسې دغه د سر راچی کو، ریپیټ کو، باید په نورو دغه کې هم راسي، په نورو صفحو کې هم باید دلته شی چې ذکر شي. اوس که چیرې دا د سر را داسې انتخاب کو، له هغه وروسته ریپیټ هیډر را ورته کلیک کو. اوس ګوره لاندې چې نورو صفحو ته شوسو، بیا په نورو صفحو کې هم کولی شو موږ تاسې دا د سر را ریپیټ کو. دا پوهېږم چې دا اوس ولې کار نه کوي، خو طریقه یې په همدې شکل باندې دی. یعنې که چیرې موږ تاسې دلته دا د سر را ورته انتخاب کو ټوله مکمله را، او لیاوټ کې بیا دا کمانډ ورته کلیک کو، موږ وایي دا د سر را باید په ټولو صفحو کې تکرار شي. اوس کار نه کوي. خیر په هر صورت باندې طریقه یې په همدې شکل باندې ده. بل کمانډ د کانورټ ټو ټیکسټ، یعنې کومه لیکنه چې موږ تاسې په یو ټیبل کې لیکلې ده، که چیرې غواړئ چې دغه لیکنه له ټیبل څخه وباسئ، په ساده صفحه کې پیسټ کړئ، بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو. یعنې دا کمانډ دلته په انزرټ مینو کې چې موږ تاسې ووایئ د کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل، د دې کمانډ برعکس وظیفه اجرا کوي. یعنې ګوره دلته موږ تاسې په یو ساده صفحه کې لیکنه لیکلې وي، ساده لیکنه، هغه لیکنه کولی شو یو ټیبل ته واړوو، چینج کړو یا په ټیبل باندې تبدیل کو. که چیرې غواړئ چې دغه لیکنه له ټیبل کې چې م لیکلې دا غواړئ بیرته به ساده صفحې ته واړئ، بیا راځو په لیاوټ مینو کې بیا کنورټ ټو ټیکسټ، یعنې دا لیکنه چې موږ تاسې په ټیبل کې لیکلې ده، کولی شئ دا لیکنه بیرته ساده صفحې ته واړئ. اوس مثال دغه د هر نامه ترمنځ باید یو مسافه موجوده وي، ټپ مسافه ورته ورکړئ، کامه ورته ورکړئ، عادر کې یا کولی شئ مثال مثبت علامه ورته ولیکئ یا مثال منفي علامه ورته ولیکئ، قوس ورته ولیکئ، هر قسم علامه چې ورته لیکئ په هماغه اندازه شکل باندې کولی شئ یو علامه ورته انتخاب کړئ. اوس که چیرې غواړئ چې مثال د هر نامه ترمنځ باید کامه موجوده وي تر څو پورې چې علامونه سره جدا شي یا په اسانۍ سره کولی شو وپېژنو، بیا کامه ورته کلیک کوو، له هغه وروسته یې اوکې کوو. اوس ګوره په دې شکل باندې هلته موږ تاسې ګډوډ لیکلي وو، دلته هم دا په دې شکل راته راکوي. بل کمانډ د په دلته چې ټیبل ته راسو، په ټیبل باندې کلیک وکړو، لیاوټ ته راځو، بیا فارمولا د دې لپاره کولی شو استعمال کړو. اوس که چیرې موږ تاسې څو عادات دلته لیکلي وي، اوس مثال 4 5 8، دا که چیرې غواړئ ټول دلته په دې یوه سیل کې سره جمع کړي، بیا فارمولا څخه استفاده کوو. اوس ګوره دلته لیکلي دي مساوي سم ایبو، موږ وایي دغه ټول پورته عادات نه دي، دا ټول راته جمع کړه. په کوم سیل کې هر ځای چې م کلیک کړي وي په هغه سیل کې راته جمع کوي. فقط اوکې ورته کلیک کوو، هغه ټول عادات سره جمع کوي د پای په سیل کې چې هر ځای م کلیک کړي. دا بیا د دې لپاره استفاده کولی شو. نور د نن ورځې لپاره درس همدومره بس ده. سبا بیا که خیر و په انسرټ مینو کې په پیکچر باندې کار وکړو.